دا څنګه رور دی خدایا ته دې کور غم ورسره نشته دی نه ستا څو ځینو ماښام راشي ته کسره غرمه شوه 2 بجې شو اوسه پورې رانغلې چې کور کې به مې څوک په انتظار ناست دي خدای دې خیر وکړي بیا به کله دیواله په ډغره ورغلو کله به کنولو ورغلو کله به څه اوس به دې کله راځي خدایه نو وای خوري ما یو خو مې په بخره جګړه وکړه او بل راته هغه یاد کړي جوارو او ما غنیو پکړي او اوس جوار لوبه په کار جواري کړلې دي تاسو په لانجه وړې ما دې دا ووایه که نه چې دا څه ټیم شو څنګه دا څه ټیم شو ولې دې ټیم پیس نشته چې ته ما نه ټیم تاسو کې اوهو ټیم دې نا وخت کو اپم خراب ته نو ته اوس په ډرام څه کې ساړی نو اوس هم هغه نه استعمالوم نو الله تبا کا ډرام نه پامو ما غواړم سکون خو نه ما یو خو بخر لاندې کړو ما څنګه هم د جوارو دې د پردو او تاسو د ډرام دي اوهو هغه د نکستر دې خراب دی پامو هغه د چې کو بچ ته روزي ها دې وایا کنه سړی له په زور وایا څه دې پخ کړی زهر سمې ګورې دې مختولې زهر خلک پخې داسې ستاسو دی که نه ما ویل پیسې در کوم ناشه سودا روړه خدای دې بیخته دې ښځې وباسي زمونږ خو په کور کې داسې هم څوک نه یو دقه یو خور هم ده چې دا هم باروزي خدای دې په دې باندې دا ځمکه ډکه کړي اوس څه ووایم ورته یو هم پلار دی په تېرو مریضان شرمولی په پردو ښځو پسې ګرځي کاره نو ونه ګوري دار یعنې خلک عثمان السلام علیکم بچیا سلام دا کم ځای ته کېدم دا ځای زما د سر لرولې پلاره ډېر ساده سړی ډېر ساده سړی بچیا کښېنه ډېر ساده سړی وایي زما سر لرولې نو یو بچی مې په دې ټوله دنیا کې زه تا ته ناست یم نو ستا سر نه لرګي راغورځوم او بله مېرانه ده که څنګه پلاره کمه نازکه یاد مړه خو بس څه به درته وایم بچیا د پرون نه یې زیر کاو چې دا زه ځم او زه ځم نو ما چې بچیا دغه روکه به ته دې چاته کې هغه ترور کوه چې ځمه هغه قربان که پیسې مې ونه ځم طلاق کسې واغېستې ینه کې مې څه پلان راوړی وګوره روغ 3 فوټه فرق یې پکې راوستی دی وړاندې کاڼي موږ اوس پسې پرېږدو دا چې په خپله پرېږدي یه بوډۍ نو تا خو به راته ویلې وې که دا یو لیش فرق دی پکې ته بوډۍ سره سلا مشوره کې ته خو بس د ځانه دې وابا خان جوړ کړی دی سم دم ور لګېدلی هغه دې راډر کو وینا اوس پنې چوکاټ ورته لګوم اوس ناست دا بخو به دې خلک کړي داسې دله په دې چوکه باندې وم خو ستا غم کوم که نه زما غم مه کوه د کوټې نه دې راته کنډر جوړ کړی نن شوی مره د وردقه کې ولاړ دی و دا خدای تعالی کمبخت نو خنه را ګوره چې دا هغه ښه ورنه مې بېغمه کړي او پخه کمره دله جوړوم یا ته خدای دې تباه برباد نه کړه نو څنګه دې بېغمه کړم هغه کوټه خو دقسې پرته نن شوی مره په کار دي چې سم چوکاټ راوړی او لګولې دی وې پیسې راکړه چې اوس یې دله په یو ورځ کې جوړه کړم هر څه خو نه ته به په پیسې کېږي تا سره چې پیسې ورشه په شپه پکې لنټرې اچوي نه ګاډې واډې ویسي ما دې کوټې لکه ډولې نه راوړه چې پیسې نه وي ما قور پکې ټکو هغه ته تا ولې لرکو نه دا چې یوازې بس صرف ډولۍ راوړي که نه نو هغې به ځان له کمرې راکوي ولې په دې بوډاګانو باندې ښه نه راځي څه یا سړیه بس چې اوس د باندې وخت تېر دی د ځوانانو دا کارونه پرېږده اوس بوډا سړی ږیره کې د سپین ولګېده وې ما پیسې دلې در کوم سودا روړه کنه پردې دې راله وشلولې مسلمانه ورشه راویله څه به راله روړې زه ستا خوښې زه خو یم چې چرګ روړه نو ته اوس په مرګ څه کې چې ځان مړ کړې خدایا پاکه لیونی شو مرګ نه چرګو هغه تیتي دی ورشه پیسې راویله ظلم درته وکړم زه به پیسې ولې رالم ته سړی نه یې سړی هغه چې واده یې کړی خدایا تاسو 100 روپۍ د پیسې را
نو بازار ته خو ته پیسې تاله ولې درکم ته راکړه ولې نه ماله به نه راکړي څوک به راکړي چې نور درله کېدمه ښځو ته دا غپ نه لګوم تاسو بیا چپه کوئ هو بس حساب دی خبره مې درته کوله هغه ګاونډی څه ده او ولنډۍ واو دا خبره خو اورې هغه ګاونډی څه مړ د هغې څه نوم دی اوسېږه فهم نازکه څه به مې یاده شوې چې ورکړه بل چکر شم دواړه به لاړ شو کنه څه باشي ته څه کې دې بي خو باسم دا غوږ مې رابېدو پلار تا نم چاړه کاکا جوړ شو درې خبرې کې پلار کتلې مور کتلې ورور کتلې چرته دې لېږلې ای بچیا چې کمزوره شو دماغ په دې کار نه کوي هسې به په وا باندې چې نه دی راکاږي خو زما خیال چې دغه ترک راتلې ده ویل چې زما له کاکا کړه ما چې لاړه شه خو ګوره د وخته راځه ګوره دا د جعفر ماما د پسې ګوره دا بچي دي دا خاندان دی دا به پسې سبا خبرې کوي پیغله جینۍ ته چرته ولې لیږي سبا به ګوره 19-20 شي په ایمان ګوره پلاره به به ستا په ذمه یې شر سې وکړلې بچیا ما د خدای داسې پوښتنه ډوډ راکړې ده څوک ورته بر هم نشي کتلی دا ته لګې هسې ګمانونه کې ډېرې ستا لور پوښتنه ده خو زه د نورو خلکو خبره کوم دا نور خلک ټیک نه دي معاشره ټیک نه ده زه درته وایم مې لېږه شپوله بس یو ورځ یې له دې ځي او راځي دي که نه ستا بچی خبرې بالکل سچې دي بالکل دې سچې دي هر سړی نن سبا کې بدماش ګوټی دی زما صیبه که څه دې ورته وویل ته بیا افلاطون دی ستا خبرې بالکل سچې نه ده که رښتیا بچیه مړه ما خواستیم دا زندګي درته تېره کړ چاته یو جینۍ زه ګورم بچیه کور رانجار دی جینۍ هم د بل کور ده نو زه یم چې دا واده دله وکړم دا لرګي راوړم یو لرګی به راوړم چې بیا دله پکې وریجې پخې کړم د واده دی زه دقه چې پلاره دی لومبۍ ښځو که بیا لرګي را جمع کوه نه لرګي به مخکې را جمع کوم بیا به زه چاته سوالونه کوم چې ما له لرګی راکړه په څو جنګونو کې به زه ګرځم اوس به یو دا ټرالۍ نه وغورځي نو ما ته کاکا ځان دی ویسه ما زه د عثمان په واده کې په دیګونو پسې کېدم ته خو ویم ویم چې دا ښځه پسې مو ورځه خیر دی زه به هم دیاړي مزدوري کوم اوس خو د دې وجې دیاړي نه کوم زه یم چالې وګټو په چا باندې به خورو هسې نه ویم ډېرې پیسې وګټو بیا کور پرتې او لوټونه بند نه شي بچیا زما هم د جامو دینځلو څوک نشته دی او دا ټوپۍ مې څښا وه نو دا مې په خپله په خوار کې وینځله نو څه دا د وکړم جامو وینځلو څنګه څوک نشته دی دا لورې درې نه دي ای بچی هغه خو د خپل سر ده کله وایي کتاب ګورم نن مې پارچه ده او نن مې داخله ده نو زه څه وکړم بچیا خو ماله خو کوي به خو داسې خو جبریان یې خو نه شي کولی زه کوم که چا دا غوږونه بي که نه رښتیا غوږونه نه دا خوله هسې به روانې خلک بي کول لا بي کول مه کوه خو صفا خبره کوه چې د شمشو ترور ته دې اړولې ده پلاره ګوره کونډه ده خو صحیح ده خو ګوره دغه ښځه ماته ټیک نه ښکاري ورکې یې که دې پردو ښځو پسې مه ګرځه تر څو به ګرځي عمر دې وو وایم خدای مې دې وړله سپینوي او دا خو د ټولو غلکانو سپینېږي ما له شل پېرې مې راته وویل الله خدای مې دې ړنده سپین خدای دې بې خو نه باته چې ما ته وایي چې زما ړه سپین دی زه سپین زړه والا یم ړه دې تور دی اوس راته پته خدای نه خو سپین دی که نه نور خو چې سپین شو بس بیا به دې ساه ورکړي د خیره د ګناه نه ډېر سپین دی په خپل وخت به کله ډم پسې کله اجلاګانو پسې تر دا اوسه پورې هغه بله ورځ چې واده او اجلاګان راغلي زه د سپیودوم دا مو وایي چې زما سترګې ورغلې وې زه پسې غلې غلې درغلې وم هلته ته ولاړم او ته تلې وې اجلاګان سره یې دا چلونه کولې سړیا ته معلومه یې ته خو به مو په دیوال باندې نیغه سواره وې او هغه ټولو به دغه چل کوو یوازې زه نو مه پخوا به رباب او مانګي په حجره کې یو خوند به یو مزه به وه سیتار به اوس خو وروره لا ډنګ دې نه ورکړی چې بس نه دغه پخوا خو ځوان وي که نه خیر دی هغه زمانم ځوانۍ کې خلک هر څه کوي نو اوس چې چېرته خلک غم خادي یا اجلاګان راولي یا د رباب منګي پروګرام وي ته ولې ځې نه نو ما کې اوس څه تلي اوس هم شکر الحمدلله دا ستا هغه پلار راله ګټي ګناه هغه نیکه دې راله ګټي په شلق کې ستا هغه مزدوري ولګي چې سر پټوم نو خپې مې ښکاري او چې خپې پټوم نو سر مې ښکاري د یو وخت مې وي او د بل وخت مې ني چې لوی ګان دی راکړ ته اوس څه شی دی اوس زه راباندې هسې خدای پاک دوکه کړم وګورې بس تاله چا درکوله خدای د باندې زه غرقم د مور دې د خپو تلي وشلېدلي خو چا ولې لور نه ورکړله غړې کېنه زه خو به لکه د ارتو غوز داسې روان وم که نه چې درته ویلی نه چې مار یو کار به مې کوو ته خو د مرضونو جال یې کېنه خواره
شکر دې چې زه تعالی درکم شکر وبا تعالی چا ښځه درکوله اوس لا دا خبرې کې هر څه غله ته دا څه غل د خپې نوکته چاکې مو خلک کله چرګ چې په دیوالونو باندې خېږي دا ګاونډیانو له خلک را باندې خبروه مو روزانه زمونږ په دې کور کې غویمې ستا په دې خولې کې چې ته سمه خبره شته او که نه چې ته ذکر باندې کوم کمبختې ستا غونډه بوډېګانې ټول ورو تسبیح وړي او خاوندانو ته دواګانې کوي شکر دې ستا په شانتې نیمه سهار مانځه وخت پاتې مونځ وکړمه بیا د لچۍ پخه کړمه او ته خو پروت یې خوبونه کې زوړ سړی یې خو ماته پته ده سهار مونځ نه کوې کوس مې درنه تپوس وکړو نو د صوبه خانه په ځای په وچې جمعه خانه شل پېرې مې ته ټیک کړو دغه شان ښې ستا د لاسه به ځم جهنم ته ځمه زما د لاسه به ولې جهنم ته ځې ستا خپل عمل دی هر سړی به په خپل عمل باندې جنت او دوزخ ته ځي عمل خپل عمل دی خو ستا د لاسه ستا تپوس به هم زمانه کېږي چې د ډوډۍ دې ورته وي د چیو دې ورته وي او د مانځه دې ورته نه وي ما ته ستا د ویلو حاجت نشته شکر زه خپل پنځه واړه وخته مونځ کومه ما ته د خاندان معلوم دی غله مونځونه کوې دا چې د کوره ټیک نه که نه کال کې ته د مونځ او داسې سبق ښودلې دلته به پې یو سپاره سبق پرې چاته وي زما خاندان ته مه دانګه ته خو زما د خاندان نه نوړې بله خبره د سره نشته ستا خاندان ښکته ما ستا خاندان پسې کمې کمې کانې پکې وغږېدې ښځې دا خولې بند کړه مازغه به راله نه خرابې ورشه چېرې یو کپ تیاره کړه ښه پخوم درله په سهار وختي به دې را سره په هیرو بارو خوله بته کې بیا مې ټوله په سر باندې روانې ستا خو دا سر سر دی څه داسې سر خو زمونږ د سنډو په خوا ایستم خرڅ کړه بیا په قصابو هلو چې ته زما نه دا نه تنګې نو په وخت کې کولم ولې نو دا راماندې کړه چې اوس تا باندې ور پر سپینه ګیره دا واده کې اوس په واده کې ستا له څوک بله ښځه درکوي زه درته به وښیم یو ورځ او هغه نوې کپړې م رالاوله جمعې ورځ ده چې مانځله به ځم بیا جامې به نه راوالمه خو ماله به دا دړاکې نه راکړې چې بله ښځه پکې تاله څوک بله ښځه نه درکوي زه ورشه راغله سبا راوله نو یوازې زه تللی شي ګاونډیان خو څوک نه زدورل دا مخامخ کور دی ورځي ورکړه اوس نه ورځمه اوس ورشه ډوډۍ ټیم دی که نه نفس به ورشمه څه کې زه اوس بازار ته لاړ شم منډو ورشه به لاړ شه زه خو چا وروړم و تپوس کوم یې نشته ښه حاجت صحیح ده او روټۍ ورته ډېرې راواله تا ته ویم روټۍ راواله تا خو کونډه چې ولیدلو که نه ته اوس په پیټۍ څه کوي مسلمان یې پیټۍ به م راوړم دا وی خدای دا خو کونډې پیټۍ نه روټۍ بچیا نو که سبا له زه ناجوړه شم زما د خدمانې څوک شته نشته ته به زما خدمانه وکړې نو چې ښځه وي نو هغه به خو راله خدمانه وکړي که نه زه به یم پلاره که مونځ کوې نو دا دوا کوی یا الله چاته مې محتاجه نه کړي یا الله وی که بیماری مې نو ایسته مې والې وې دې ځمکې ته مې ښکته کړي نو خصمانه به دې پلاره زه درته ویمه څه چل دله کوم که ماله دې لومبې څه چل وکړو نو زما ښځه به وکړو چې تاله به م وګرځي زه خو دې یم یو ته مې یم ستا صفتونه ورته کوم چشمان چې دی د خیره سره په وا فکټرۍ کې نوکر شوی دی او ښه تنخوا وا فکټرۍ کې دا وا فکټري کوم دی دا مړه غټه فکري ده که نه په هغې کې دا سامانونه سازېږي دې صفتونه دې کومه خو داسې شی کومه زه درک مې له شروع کړی که خدای د دقه ښځه درکړه ده که نه خو ما له لاغور غم وکړه نو بیا به ځان له څه کې خدای پاک خو ماله نه راکوزېږي چې په هغه به یې راله وکړي خو ته پسې وګرځه نو ښځه ما له بسې وګرځي چې زه تا له ګرځم ته ما له ګرځه که ته نه ماله وګرځه نو زما ښځه او زه به یو ځای شو اوس څه کې پردو کورونو که ورشم چې زما پلار له ښځه راکړئ دا خو ته د معاشرې نه بار خبره نه که چېرته یو کونډه ډنډه به او زما کور ای بچري کې یو ګوټ اوبه راله راکړه ښځه چې اوبه دې را یادې وره پلاره صفا خبره درته کومه چې تر څو دې ماله ښځه نی کړي نو ته به دغسې کونډ ناست یې که ماله دې ښځه وکړله نو کېدی شي دی زه او ښځه به یو ځای شو طالب هم ښځه وکړو کوم د له کوشش له کومه په بل مې هغه دغه ته به د ټکسي والا د هغه 500 روپۍ د هغه په دوه قدمه کې اخیستلې د 500 روپۍ وایي تیل ګران دي او تیل ګران دي نو مارکوب ورته خدای دې درکړه نو ولې زما د ښځې اوس د تیلو سره څه کار دی چې تیل ګران دي دا ښځه زما تیکس کیسو تیل نس کې نو ګاډه به نه کې وخت چې ما نه تر دې نو 500 او 10,000 به ورکې نو 10,000 تاسو وشته دا خو تا کیسه ډېره لرې ورسوله چې لکه تا سره د اوس نو د تیلو غم دی چې زما جن به راوړي په ګاډي کې به تیل او بیا به پیسې غواړي پرېږده دا کیسې دونه اوږده سوچونه مه کوه ښځه ډارې وکړه هلکه چې تیل درځل شوي نه نو بچی به د ښځو نه واوړه
ولې ورم ګران شو تېز دي که کریاجه نو ډېر ګران دي هغه هم پسې ګران شو ځکه ګزاره وکړه دومره ګزاره دې کړې دا موږ سپین ګیري نه شو نه نو ته ما د وینډیز د لور کې چې په تیلو باندې به ګرځي ما دلته پښتنه ښځه وکړه پوښتنه ډله کومه که نه اوس چې دی نو دا وایي وړه ګرانېږي وایي دا کله به ډېر ګران شو لاره ګورې یو خبره درته کومه که دې راله ښځه وکړه کار روزګار به وکړم که نه نو ګورې درس نه دې تېرې ما زه ځم لاړم لکه چېرته لاړ نه شي ګوره لوپر سړی ګوره چېرته بنګ ونه څښي چېرته هم نه ځم هغه کورختا لور پسې زما هلته ناسته ده بیا به مې چې څوک مې نه راولي زما پسې چې کور دې راولي پام کوه ګوره په قلاره لاړ شي چرسیانو بنګیانو څه کښېني دي په هر کور کې پنځه شپږ چرسیان بنګیان دي صحیح ده نه ځم ځان ساته دې خبره کې لږ غوري شه پلاره زه وایم بس دا عمر مې سم تېر شو په تا باندې تېر شو نو په ما خو یې داسې مه تېروه کوم ځله بچیه کوم ځله خو ګوره ځان نه سړی احساس کړه یا رب العالمینه دې په خپلو پردو کې وساتې د چرسیانو بنګیانو د سوري نه وساتې رب العالمینه الله ډېر خراب شوي دي خپله خدایه ته راباندې رحم وکړې ملایان والا نه دي غوبه دې راغشي دې له د پته خورو زموري دې ډول په خبره نه پیګا بل مو ته وي بل مو ته وي چا کړه به ګوره مریضي د چا به څه تکلیف چا به څه تکلیف ټنګا یو پیره وخه کنه